زنانه ټي وي ته ناسته وه یو جنۍ او د روجې میاشت ده د روژه ماتې ټیم دی نو میلمانه ورکره راتلل نو هغه مور هغه لور ته وایي چې بچی لورې راشه دا میلمانه راځي چې دا روژه ماتې ورته برابر کړو لور ورته وایي مورې په دې ټي وي کې یو ډېر ښه پروګرام دی او زه نشم در کوزېدی مور ورپسې بیا راله چې بچی ته را کوزه شه میلمانه راځي هغې له څه د روژه ماتي بندوبست برابر کړو زه پخلي وکړو زه یوازې نشم کولی وی دی هغه ټي وي واغېشته دویم چت ته وخته چې دا مور راتار وخت چغې ورېږه چې ځان پسې دروازه بنده کړه چې د روژه ماتې ټیم شو نو بیا ورته هغه مور چغه وویله چې دغه هر څه خو ما تیار کړه میلمانه م رالله نو راشد دا روژه خو ماته که که نه هغه روژه ماتې له م راکونه شو چې راکونه شو اخره کې مور یې وره دروازه ورته ډبوي دروازه نه کولاوېږي هغه میلمانه یې م راوستل چې جینۍ خو وختي راسې مازدیګره داسې ناسته چې ټي وي کې پروګرام دی نه روژه ماتې له راکو شو نه ما سره کار روزګار وکړو څه چل دی چې اوس دروازه م بنده ده او ټي وي کولاو دی ورته غږېږي دروازه ډبۍ ډبۍ نه اخره کونډۍ ورپسې ماته کړه چې ماته کړه ګورې د ټي وي مخکې مړه پرته ده ګوره اوس ښه چې مړه پرته ده زر یې مور ورمنډه کړې چې جینۍ په ځمکه مړه پرته ده چې لاس یې ور واچو روچتېږي پلار ته یې واچ کړې میلمانو رامنډه کړې زور لګوي چې دا د ځمکې نه روچتېږي نه دومره کلکه یې نښتې ده په دا ځمکه پورې چې د ځمکې نه څوک روچتولی نه شي جناب کوم چې رشته دارانو یا نږدې خلک وو هغوی ټول لالل چې دا ښځه دومره څنګه درنه ده چې نه اوچتېږي په زور روچته ټول خلک زور لګوي چېرته چا پکې ټي وي ته ګوتې کړي دي یا به د رشته وجې نه چې ورېږه دا بلا خو لږا خوا کړو که نه چې ځای وشي چې په زور دا جینۍ اوچته کړو خو چې ټي وي ته یو کس ګوته کړي او ټي وي اوچت شو بس جینۍ اوچته شو چې دوه کس ونیو اوچته سپکه شو وجود یې لاس یې سپک شو او دا خو د چل په دا ټي وي کې دی چې ټي وي اوچتوي نو بس جینۍ اوچتېږي ورسره په لاسونو کې اوچتېږي او چې ټي وي ږدي جینۍ بیا ځمکې پورې نښتي دا څومره شرم او بېعزتي چې غسل یې ورکو نو ټي وي ته مخکې اوچت که ورسره یې ویوړو نو غسل یې وله ورکړ نو چې بیا په کټ کې واچو نو ټي وي به اوچتو نو دې وجود بس پکېده او چې ټي وي په ځمکه پروت نو وجود به کلکېده اخره کې جنات چې بیا جنازه وړه نو جنازه څوک نه شي اوچتولی خلک ونښتل چې جنازه اوچته کړي اوچته کړي نه اوچتېږي نو چا وی چې بس خو شرم هسې هم شرم دی اوس خو زمونږ سر له راغلی ده دا ټي وي تاسو اوچت کړئ چې یو که ټي وي غېږ کې ونیو نو جنازه سپکه شو اوچته شو ټي وي ته مخکې روان ده جنازه ورپسې روانه ده وی چې قبر ته ورسوله مقبرې ته په قبر کې خښوله قبر ته دننه کوي بیا وجود کلک دی حتی دې ته خبره ورسېدله چې ټي وي ورسره سر کې په لحد کې کېښوده ورسره یې ښخه کړه یوه واقعه دویمه واقعه څه ده دقسې یو جینۍ ناسته ده ټي وي ته او بانک شروع شو الله اکبر الله اکبر امور ورته یه بچې هله دا ټي وي دې بند که بانک وایي زه خپل کار به کوي هر وخت دا بانکي چغې وایي دا ور راپسې بند که چې دی نه اورم قسم دې زه کله کله سوچ کوم پخوا په دې مشرانو کې ډېره حیا و زمونږ په دې کشر ګل کې هر حیا نشته چې که موږ ماشومان وو که نه نو چې واده به په هغې کې به دا ډولکي او دوکړی به په دې لاره تېرېدلې نو چې د جومات خوا به راله نو وي دا بند کړې داسې به که نه وه دا مشران او چې مقبره به راله مقبره نو وي دا بند کړې او چې د ملا کور به راغې وی د مولوي صاحب کور دی لکه وي بند کړې دا شي د هغې به خلکو حیا او احترام به کوو د مشر په مخ کې به بچي نسوار نه اچول سګرټ خو ډېره لویه خبره ده داسې دا جي صاحب که نه ده اوس پلار به ناست نو چې پلار راوباسي د زوی په مخ کې سګرټ د تیلې ورته کړي نو زوی به څنګه کوي ورته بچی چا به چیلم راوړه پلانکې راوړه تیلې ورته ووه هغه حیا لاړه ختمه شو نه څوک د مشر نه حیا کوي نه د استاد نه حیا شته نه د بانک نه حیا شته نه د جومات نه شته او نه د ملا نه شته پیسه ډېره ده خو قهر د خدای ورسره دی پیسه نه و راحت و پکې ښه وی راور بند کړه دا بانکونه هر وخت چغې وایي چې مړه شوه که نه او لاش یې وله یوړو او قبر یې ولو که نه خلک ناست دي خو چې د دې لاش قبر ته ورښکته کوي پکې لړمانان رالي دا زیړ زیړ غټ غټ لړمانان زر یې ترې دغه راوویسته دا لاش یې د دې خوا که دا خو په دې قبر کې لړمانان او دومره ډېر دي چې دې سره منسوب هغې باندې خاورې واچولې قبر یې بند کړ بل یې وله قبر وکنه چې بل یې قبر وکنه او لحد یې تیار کړ او دا پکې ورښکته کېږي کې هم لړمانان رالل درېیم ځای کې وله قبر وکنه چې هغه ځای کې خو چې قبر کنئ پاک ساک برابر قبري ځای ورته بدلی خو چې دا قبر ته ښکته کېږي د لړمانانو دا غرمش پکې راشي
په سوونو زرګونو اجر لړمانان، او الله دې موږ د قبر د لړمانانو نه وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د آخرت لړم به د قچر عمره غټي، قچر د خر نه غټي او د اس نه کوټي قچر، د قچر عمره غټ وي د آخرت لړم. الله دې موږ ساتي. دا خو الله بعد ښیي، بس اوس موږ څه وکړو؟ دا به کوم ځای پورې ګرځو؟ بس هغه لړمانانو کې ورغورځولو، تبې پې کېښودې، خورې پې ورواړولو. دا د دغه یو انسان خو الله درته وښول چې دی سزا ده، دا نورو لم دغه سزا وي، خو د آخرت هغه عذاب الله هر چاته نه ښیي چې زمونږ په ایمان بالغیب راشي. هر چاته الله نه ښیي، بعضې ښیي او جلک درته الله تعالی ښیي. موبایل